السلام علیکم قدرمندو کتونکو صدام حسین شباب یم یو ځل د یو نوي پروګرام سره نن بیا ستاسو مخې ته یم. نن زه په باجوړ خپله علاقه کې موجود یم. چیناران ورته وایي. موږ دې ځي تر ملګرو سره په چکر راغلي. د دې باجوړ علاقې یو ښه هنرمند کم چې یو ښه کلامونه په ترنم کې وړاندې کوي، د ده یو کلام ما په سوشل میډیا کتلی و د نوشاد کیمور صاحب غزلو چې بس زه به نور څه نه کوم ستا بنګړي مه وړم راوړمه. دا غزل ما ډېر په ترنم کې زما ډېر خوښ شوی. په هغه فرمایش باندې ما د سره رابطه ساتلې وه. د نه به زه کلام ریکارډ کوم، خو اول د دې بلنې نه مخکې زه تاسو ته یو شعر ویم. وایي په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي، په دې غرونو کې سبل رنګه ښایست دی. او بشیر ارماني صاحب شعر دی، وایي زما ملالې په دلوي میوند غذا ګټلې، زما ملالې په دلوي میوند غذا ګټلې، زاید ته د قربان د زوره څه خبرې. نو تاسو به چونکې موږ ته په یا قربان کې غزل ووایي، چونکې زما کلام به دا په ترنم کې وایي. بشیر صاحب هرکلی درته ویو. ډېره مننه، ډېره زیاته شکریه شباب ورور چې دغه ښکلي ځای ته مو د ځان سره په چکر راوستلم او ډېر زیات فن دې وکړو. دغه مخې ته مې ستاسو دغه غزل پروت دی، ترانوم ورکومه، ناڅاپه ترانوم دی. امید لرم چې تاسو به یې خوښ کړئ. ډېره مننه. نو اجازت دی؟ ډېره مننه، اجازت دی. ښه. څه د هجران دې تورو شپو وخوړم، څه د هجران دې تورو شپو وخوړم، د بل وطن مسافرو وخوړم، د بل وطن مسافرو وخوړم. زړه مې را ډک شي خو خاموش پاتې شم، زړه مې را ډک شي خو خاموش پاتې شم، زړه مې را ډک شي خو خاموش پاتې شم، زړه مې را ډک شي خو خاموش پاتې شم. د فکر ټالیم اسویلو خوړم، د فکر ټالیم اسویلو خوړم، څه د هجران دې تورو شپو خوړم، د بل وطن مسافرو خوړم، څه د دوران څه د جانان غمونه، څه د دوران څه د جانان غمونه، څه د دوران څه د جانان غمونه، څه د دوران څه د جانان غمونه. یما یوازې اندېښنو خوړم، یما یوازې اندېښنو خوړم، څه د هجران دې تورو شپو خوړم، د بل وطن مسافرو خوړم. څنګه انتظار زه د سپرلي وکړمه، 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 د باغ په منځ کې چې ازغو وخوړم، د باغ په منځ کې چې ازغو وخوړم، څه د هجران دې تورو شپو وخوړم، د بل وطن مسافرو وخوړم. زه د مالیار نه ګیله څنګه وکړم، 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 د سرو ګلونو سرو غونچو خوړم، د سرو ګلونو سرو غونچو خوړم، څه د هجران دې تورو شپو خوړم، د بل وطن مسافرو خوړم. زه شباب زکا حال ویلی نشم، 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 ملک د پښتو دی خو پښتو وخوړم، ملک د پښتو دی خو پښتو وخوړم، څه د هجران
هجران د تور شپو وخوړم څه د هجران د تور شپو وخوړم د بل وطن مسافرو وخوړم د بل وطن مسافرو وخوړم. زبردست. دا و ملګرو بشیر ارمانی چې تاسو ته یو کلام په ترنم کې واورېدو. ډېره مننه بشیر صاحب، تاسو ډېره مننه. او چونکې موږ په لاره کې داسې اچانک میلاو شوي نو دی چونکې غزل ما د مخکې نه کو چېرته دیو ته رالیږلی وی نو دیو سره غزل ما چونکې ډایري د ځان سره راوړې ده او په دې لږ وخت کې تاسو دونه په ښکلي انداز کې یو ترنم را جوړ کړو او غزل هم پېښ کړو ملګرو ته. ملګرو امید دی چې دا ناڅاپي ترنم دا ناڅاپي غزل به تاسو خوښ کړی او انشاءالله امید دی چې تاسو به خوښوئ. انشاءالله بیا به موږ تاسو سره پروګرام کوو، بیا به ناسته کوو او زه ستاسو ډېره مننه کوم. ډېره مننه.